अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तانو امید کوم تاسو به ټول روغ جوړ یاست. دوستانو تاسو سره کوم مخکې هم د مونږ ویډیوګانې ګوري ملګرو سره شیر کوي او په دې کې مونږ هر علاج معالجه تاسو ته ښیو چې هر یو مرض سره د هر نقصې تړاو وي او مجرب نقصې وي. مونږ خپل دواخانه کې هم دا نقصې تیارو نو مونږ به وایي چې ملګرو سره هم شیر کوي. هغه خويندې ورونه چې څوک لاسرسی نشي لرلی په لرې ولایتو کې دي یا پاکستان کې چې کوم هیواد هلته کوم دوستان ملګري دي حکیمان دي تدریس سلسله موږ د فیسبوک نه شروع کړې ده نو هغه لپاره او هغه ورونه بالخصوص په عربو کې اوسېږي هلته دا ستونزې زیاتې نو ډاکټران هم پوره د هغوی په نوعیت نه پوهېږي په ژبه باندې مشکلې ورته نن چې کومه نقصه دا د رګینسا لپاره ده. رګینسا چې د هر چا رګینسا شل کاله زړه رګینسا مې الحمدلله نن زه یو نقصه ښیم د هغه لپاره مکمل او مجرب او اسانه نقصه او پیله ګولۍ به انشاءالله اثر کوي. دا تاسو خپله تیارولی سئ. نو ما دوا تیارولی تاسو لپاره لږ لږ اجزات ما سیټ ته کړي چې زه تاسو ته شکلونه در ښکاره کړم. بیا تاسو بعد کې ټلیفون هم کوئ وټساپ باندې نو بیا موږ سره ټیم نه نو ټول ناول دا خبر تاسو ته کوم په بخښنې سره چې دې نقصه باندې تاسو پوره ځان پرې کوئ بیا جوړوئ. په دې کې زه یو ګنجایش هم نه پرېږدم چې په وټساپ باندې موږ سره ټیم نه وي داسې مریضان چې بیچارهګان دوايانې اخیستي یا یې غواړي هغه باندې رابطې کړي موږ سره. اولین د رګینسا لپاره یا د جسم هغه دردونه چې پټې مسامې کمزوري د اعصابو یې کمزورتیا وي د هغه لپاره دا نقصه ده. په خپله یې جوړه کوي او په خپله یې استعمال کوي. پیله ګولۍ به انشاءالله اثر کوي. هغه خویندې ورونه چې د رګینسا دا رګونه یې پرې کړي رګینسا رګ نه دا رګونه خلک وري اصل کې دا پټې مسام کمزوري پلا پښتو کې شوی د پلې کمزورتیا راسي نو بیا خلک دلته رګ ټول پر رګو باندې څوک رګونه پرې کوي وینې ته وباسي. دا یو غلطه طریقه ده. ډېر داسې ملګري خویندې ورونه ستا په خپله به هم پرې کړي وینه به یې ته باسلي خو هغه هېڅ دې سره تړاو نه لري. رګینسا د پلې بیماري ده. نو اولین دی کې جزونه چې څوم دي دې ته وایي هنګ خالص هنګ منګه هنجه مرته پښتو کې وای دا کتلای سي شرط سي خالص دا یو ملګری ما ته راوړ بالکل خالص هنجه او دې ډیر بوی وی سي دا معمولی خالص هنجه دا خړې غونډه وای ښا ازیړه سي کومي هغه چاکلیټ غونډه هغه د کار نه دا اوریجنل هنګ دا بالکل پاک سترا هنجه 10 ګرامه دا هنجه جون دې بدستر دا جون بدستر هر پنسار سره ښا دا جون بدستر هم سے دا دام 10 ګرامه زعفران هر یو کوالټي خو د افغانستان الحمدلله په ټوله دنیا کې د منګ زعفران نن سبا یو نمبر دی. دینه کوالټي کې نور خ زعفران نسته ده د افغانستان سے کوم خپل زعفران دی دام 10 ګرامه او دې ته مستګي رومي وای دا هر یو 50 سره په دې مستګي رومي کې 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر هم وي اصل سی هغه خله کې واچي لکه زاو لغوندي امدس یوګدیږي ختميږي نه نو دا به تاسو کوشش کوئ 50 تو یو 10 روپۍ زیات واخلي تاسو ته اوریجنل سامان درکې با اعتماد چې کوم پنساری چې تاسو جزونه اصلي نو ان شاء الله د رګینسا څومره موزي مرض دي تاسو خلاصيږي 10 ګرامه دا به دوباره تکرار کوم چې خويندې ورونو ته مشکلات نه انجا 10 ګرامه جون بدستر 10 ګرامه زعفران 10 ګرامه او مستګي رومي 10 ګرامه دا رومي بر واخلې دا په قراره چټو کې واچوي داسې نو دسه به نه ټکوي دا زاول کېږي دا به قراره داسې دا مستګي رومي د دې مخې دا به پاوډر کېږي کله تیزم ټک ورکړو دا زاول کېږي بیا پاوډر کېږي هیڅ کلم نه او دا بقاعده کوم اجزا دي بیل به تاسو پاوډر کوي بیا به یو ځای میکس کوي چې میکس هم کړه تور مرچ نه معمولی غټه یا د تور مرچ قدر ته ګولۍ تاسو یو سهار دوړې نه یو سات پس یو ماخام دوړې نه یو سات پس شین چې سره استعمالولای سي پیله ګولۍ به ان شاء الله فائدہ افادیت رسوي د پټو کمزوري رګینسا لپاره او هغه خويندې ورونو رګینسا پوندې نه نیولې تر د کوناټي بره سره ګردي پوري د ابخه مکمل کله شخص یو کله درد کوي بعضو کا د بټه ګوت نه نیولې تر هر بره پوري بعضو کا څه زیاتې چا حتی کې دا یو لاس مو سره پورا درد کوي. نو ملګرو بیا دوباره ته په دې کې زکه گنجائش نه پرځم چې تاسو بیا ګیلې کوئ چې موږ حکیم صاحب جواب نه راکړي یقین کوئ زخت لري مې سیدا کومه څه لګیام 3000 نم زیات دي او دا کتلې سي نه نه پلس دا وګوري 3000 دینه موخت دي
نو دوباره د رګینسا لپاره اینجه 10 ګرامه، جوند بدستر 10 ګرامه، زعفران 10 ګرامه، مستګي 10 ګرامه. دا درې وړو څلور وړو پاوډر کوي بیل، بیا به مکس کوي، بیا به معمولی ارکی ګلاب ورواچوي معمولی غوندې، بس د تور مرچ کا درته ګولۍ یا تور مرچ نه معمولی غټه معمولی. نو دا یو سهار یو ماښام شودو سره هم خوړلی سي او شین چې سره هم خوړلی سي. ماته چې دا د اعصابو د پټو هغه خویندې ورونه سي وایي موږ ته خوب ډېر راځي او سستي غوندې کاهلي غوندې، د هغه لپاره او دې نه ایسته د جسم د قوت لپاره څوک هغه خویندې چې 40 کلونه یا 150 کلونه جګي سي وایي موږ جسم کې کمزورتیا ده یا ورونه یې اعصابو کمزورتیا یې جسم کې کمزوري دا تاسو جوړه کې ځان ته استعمال کړئ یا اوریجنل اجزا په دې باندې چې د رګینسا څومره دوايانې که تاسو دواخانو نه مثال اخلئ الوپیتي یا هومیوپیتي یا یوناني هغه کې داسې ټیبلټس وي ګولۍ به خورئ تاسو درد به نه وي چې وخت وځي یوه میاشت دوه میاشتې بیا تاسو باندې یوه ګولۍ مسر نه کولی چې هغه د نشې درد ګولۍ پین کیلري نو هغه معده هم خرابوي، جسم ته عوارض هم پیدا کوي، ګردې هم خرابوي. دا یو پاک اجزا دي بالکل دې کې ملاوټ نشته. تاسو مخامخ دا څلور اجزا نه دا دوا ترتیب کیږي، دا تاسو په خپله جوړه کوي، هر یو پنسار سره دا ملاویږي. دې کې مشکل نه خو پنساري با اعتماد ښه پنساري چې تاسو په اعتبار وي دا تاسو واخلئ ځان ته جوړه کوي او انشاءالله بې ضرره به دا یوه میاشت دوه میاشتو پورې استعمالولی سئ. نو انشاءالله دعا به کوي او هغه خویندې ورونه چې زیات عمر لري او کمزورتیا محسوس کوي نو د هغه لپاره دا شفای پارس دی، دا تاسو جوړه کوي ځان ته، دا د هر کور ضرورت ده. نو دوستانو د موږ کوشش امید وي چې تاسو ته هر علاج د الله رضا لپاره وښیو. نور دای تاسو خپل خوخه دا شفا من جانب الله شفا ورکوونکی د موږ صرف ذمہواری دای تاسو موږ خاص او پاک بے ضرره او یو شی سي علاج وي هغه وخورو. او الحمدلله د موږ پاڼې نه د موږ یو ګروپ دا سه هغه ته هم سره ټیم زیات نه دی حکیمانو داغه ته موږ درس تدریس ورکو، پاکستان نم دی پکې حکیمان، انډیا نه هم دی. نو کوم ملګری حکیم وی وای سي ماغه کې اډ کې ځان سره رابطه کولای سي نو هغه څه شرایط دی په هغه باندې موږ سره اډ کولای شو، د هغه هر رقم نقصاجات شرکیږي. نو دوستانو د ما دواخانه سي 9 نه تر 12 بجو پورې ټیم وی او ډیر وبخنه سره سي هر یو مریض راضي کړي. د میدی موږ سره د میدی علاج یو، رګینسا 2، بواسیر 3، بیولادي سلور، اتور زیړی 15 او کسترول چې دی یا ترایسایډ دا شپږ بیماریو موږ علاج کوو. باید یو ورځ مخکې موږ ته مریض خپل عمر علایم وخی او که بواسیری هم باید موږ ته ووایي چې ټیسټ کړی یا نه. که بیولادي ډېر ملګري راځي ټیسټونه یې نه کړي موږ ته راسي زه هم ټیسټ دې نه کړی او دوا خورې هغه فضول ده، هغه تاسو سره که ډاکټري که حکیمي ټیسټ نه بغیر دوا درکړي هغه ګڼکپي دی. باید تاسو د سپرم ټیسټ ولګئ په واتس اپ باندې موږ ته موږ یې وګورو که د علاج تداوي وړ وي موږ سره دوای نو موږ ته ویلی چې ورور چې سبا یا بل ورځ راسئ ته خپله مراجعه کولی دوا دې ویسه او چې علاج معالجې وړ نه وي نو موږ تاسو ته صافه خبره کوو چې ورور علاج معالجه دې نه کېږي، پیسې مه مصرف کوه. دوستانو لوی الله ته سپارم، ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.